دا د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړ شوی هندي فلم نیشا ده چې په 2015 کال کې د مې په میاشت کې به نندارې ته وړاندې شي چې آیا دا په کتو ارزي او کنه. د دې فلم ټول انځورونه، کرکټرونه او غږونه رانوي کلینټ بیکارپس او الوین لیفس په څیر سافټویرونو جوړ شوی ده. د پروسه د فلم د ډایرکټر ابیک انکالي 8 میاشتې وخت ونیو. هغه وایي چې آزاد فضا کې بعد د دې صحنو ثبتول لږ تر لږه 3 کاله نیولې وي او بودیجه به هم د موسنی په پرتله 10 برابر لوړه وي. او انکالي په دې باوري ده چې مصنوعي ځیرکتیا یا با په هند کې د فلمونو جوړولو چارې خپلواک کړي او ډیرو کیسه ویونکو ته به د لوی بودیجې پرته د فلمونو جوړولو اجازه ورکړي. خای دا خبره سمه وي خو سړی په واضح ډول لیدلی شي چې دا ویډیو په مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړه شوې ده. آیا دا تاسو ته جالبه ده او که نه؟ په دې اړه په آنلاین بڼه خپاره شوي خبرګونونه هم متفاوت دي چې ډېر احساس کوي چې په مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړې شوي ویډیوګانې بېروحه برېښي. ستاسو لومړني تاثیرات څه دي؟ آیا دا کېدای شي د فلمونو جوړولو راتلونکی وي او یا هم که د وخت تجربه ده؟